دا اوس خبرې دي یعنې ماشوم ته وکړه هغه هم نه مني ښه د ده به مقتدیاني ګوره دا هسې ملا شوی دی نه د ده به شاګرداني د ده به مقتدیاني د ده به غټه خبره وي دی بعضو مولیانو ته چې زه وګورم په دې عوامو مې زړه وسوځي والله چې تبه و برباد یې کړو یو مې پرون نه نن سحر راته یو ملګري دغه مقطع راولېږه ما لا نه وه اورېدلې وی دا سوچ مه کوئ چې دې پلاني تنظیم له ووټ ورکول عامه خبره ده دا پیغمبر له ووټ ورکول دي ته دې خبرې ته سوچ وکړه پیغمبر له ووټ ورکول دي یو عام ګناهګار سړی ولاړ دی هغه د دین دپاره به څه کوي څه نه کوي او څه یې کړي څه نه دي کړي هغه هم موږ لیدلي دی خبرې اوس ته دا وایې چې ده له ووټ ورکول لکه پیغمبر له ووټ ورکول دي یو پکې لګیا وي موږ یې ګټو دې کال له موږ ګټو وایي زموږ په شا د پیغمبر لاس دی لکه که ته ووټونه کې که ته سیاست کې که هر څه کوي کوئ خو ته الله او د الله پیغمبر پکې مرایه ده ته پیغمبر ایله بیله د هغه نوم د خپلو ووټونو دپاره استعمالوي د الله نوم د ووټونو دپاره استعمالوي الله نه یېرېده پکار دي نو دغه مولوي صاحب وایي چې لکه دلته پیر دی او هغه څه کوي سړي له بچی په خېټه کوي قصه یې اورېدلې ده لکه حدیث یې ویلی چې د ښځې بچي نه کېږي بیا موږ نه منله خو ځه د ښځې خو بچي کېږي اوس سړي ده بعض خبرې سړی واوري سړی وایي چې وجاړو او که وخاندو سبحان الله د دې کوډګرو د دې جادوګرو د لاسه د دې پالګرو د لاسه چې زموږ معاشره کومه ګډه وډه شوې ده حدیث کې ګوره دا راځي چې مسلمان په مسلمان باندې حرام دی د ده مال د ده وینه د ده عزت د دې به خیال ساتلی کېږي ته راشي وګوره که نه د دې کوډو منترو د لاسه څنګه کورونه تباه و برباد شوي دي که نه دي شوي د څه دپاره د بدل اخیستو دپاره چې زما د پلاني سره نه لګي راشه په ده باندې کوډې وکړه راشه په ده باندې جادو وکړه د دې دپاره چې د دې کس سره دشمني ده پوره خاندان یې تس نس کړی دی ښځه خاون یې جدا کړي دي ژوندونه یې د خلکو لنډ تنګ کړي دي ظلم د پاسه ظلم بهتان د پاسه بهتان د سرکشۍ د پاسه سرکشي ده دا ورب الکعبه څومره عامه شوې ده دا خبره خصوصا په ښځو کې څومره عامه ده پلاني به پلاني باندې کوډې وکړي پلاني به پلاني باندې عقیده نشتې که چېرته دا پلاني خبر وی که نه چې دې کوډګر له تله څومره لوی جرم دی نو دا به نه وي تلی که چېرته د دې خاون خبر وی که نه د دې رور د دې پلار د دې معاشره د دې کور کې خلک خبر وی دا زنانه به په کوډګر جادوګر پسې نه وی تلی دا به په پالګرو پسې نه وی تلی زموږ معاشره به نه وی ګډه وډه زموږ دویم دریم کس باندې به چا کوډې نه وی کړی نقصان خو ورکړی کېږي د الله په اذن سره جادوګر پسې تله په کوډګر پسې تله دا یرول دي د هغه عذاب کم عذاب چې د دې کس انتظار کوي مسلمانانو له تکلیف ورکول بیا په دې دا په ګناه د پاسه ګناه ده یو خو عقیده د ګډه وډه شوه بیا دې تلې څه دپاره دی بل مسلمان له تکلیف ورکوي ستاسو څه خیال دی چې د دې سړي په باره کې آخرت کې به د څه حالي څنګه یو مؤمن د دې دپاره روان دی چې یو خاندان تباه و برباد کړي څنګه یو مسلمان دې دپاره روان دی چې ښځه او خاوند جدا کړي دی څنګه ځان ته مسلمان وایي دی دې دپاره روان دی چې پلار او بچي جدا کړي دی څنګه دې دپاره روان دی چې یو مسلمان بیمار شي او دی په کټ پرېوځي کوم ځای کې د ایمان کوم ځای کې د یره د رحمان نه کوم ځای کې یره د ګناه کوم ځای کې یره د دې کفر چې یاره زه به کافر شم
او حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ہوئی صحیح بخاری سے مسلم کی دے اجتنبوا السبع الموبقات دا هغه وو کارونه ځان لرې وساتي چې انسان لره هلاک کوي یو به څه ذکر کړی جادو دته د دې کار د انجام پته نشي ځکه ور روان دي ورب الکعبه د دې کوډو د دې جادو د لاسه خلکو ځانونه وجري دي په داسې قصو کې اخته کړي دي چې آخر هغه سړی مجبوره شوی دی ځان یې وجلی دی ښځه او خاوند خو یې دومره جدا کړي چې زموږ خواله خو په مخه دا مسلې راځي داسې چلې کړی دی چې کور یې ټول په یو بل کې نښلولی دی نسلونه یې پې د خلکو تباه و برباد کړي دي عقلونه او فکرونه او سوچونه یې د خلکو ګډوډ کړي دي عزتونه یې د خلکو ګډوډ کړي دي دا معمولي جرم دی هغه خو پرېږده هغه خو لوی مجرمان دي هغه څوک چې کوي خو دا کم چې پسې ورماتي او کوي یې پې د بل د نقصان ورکولو لپاره د هغوی نه څه کم دي یعنې دومره دې مرتبې ته موږ راکوي شو چې یو خو عقیده ګډه وړه شوه په الله باندې عقیده لاړه ډډه وړه تس نس ورسره دې ته ګوره دې دپاره روان یم چې یو مسلمان له نقصان ورکړه یوې خور له یو ورور له یو مشر له یو مسلمان له تنګې کم او الله قرآن کې څه وایي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا او څوک چې اذیت ورکوي او نقصان ورکوي مؤمنانو سړو ته او مؤمنو ښځو ته فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا دې خلکو لویه ګناه بار کړې ده او بهتان دا څه دروغ خو به وایي که او لویه ګناه الله وایي دوی په خپلو اوږو باندې بار کړې ده زه د دې ځینه د دې مبارک ځینه دغه خلکو ته دا خاص نصیحت کوم دا کم چې په دې کوډګرو او جادوګرو پسې ځي مسلمانانو ته نقصان ورکولو لپاره زه ورته دا وایم ته د اور نه نه یېرېږي زه دغه خلکو ته وایم ته د جبار د غضب نه او د غصې نه نه یېرېږي ته د دې نه نه یېرېږي چې یو مظلوم به الله ته وجاړي او د سترګو نه به یې اوښکې لاړې شي ته د دې نه نه یېرېږي چې د شپې به یو کس الله ته ودرېږي او الله ته فریاد وکړي ستا په باره کې او الله که موږ خبر شوی که نه چې څومره دردونه او تکلیفونه د دې خباست ته لاسه په کورونو کې دي څومره خلک سجدې او رکوع کوي او جړاګانې کوي او خیرې دقه خلکو ته کوي چا چې دا کار کړی دی دا خلک به څنګه کامیاب شي په کور کې جړا روانه ده سجدې فریاد الله ته روان دی او یا الله تباه و بربادي کوي چې چا دا کار کړی دی دا خلک به څنګه کامیاب شي زه چې د دې خلکو دا زړونه چې دي دا د کاڼي نه هم زیات سخت دي چې په دې طریقو سره مسلمان ته نقصان ورکوي خبره مې دا کوله چې عقیده دې هم لاړه تباه و برباد شوه ورسره ته هم لاړې تباه و برباد شوې او څومره لوی مجرم شوې د دې اوښکو به دنه تپوس کېږي د دې آه او د دې درد دا چې مسلمان ته رسي دې به دنه الله تپوس کوي دا د ښځې او د خاوند ژوند چې تنګ شوی دی لنډ شوی دی دې به دنه الله تپوس کوي دا وروڼه چې د یو بل سره وران شوي دي دا خپلوان چې یو بل ګریوان ته لاس اچوي دې به دنه الله تپوس کوي دا چې بیمار شوی دی په کټ کې پروت دی د دې به دنه الله تپوس کوي او داسې پسې بیا ځه او د دې هر څه نه مخکې تپوس به دنه الله دا کوي چې ستا څنګه عقیده په دې خلکو جوړه شوې ده تا ځان ته څنګه مؤمن وې تا ځان ته څنګه مسلمان نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې په کورونو کې خپلو بچو ته دا خبرې بیان کړي خپلو ښځو ته یې بیان کړي خپلو میاندو ته پلارانو ته یې بیان کړي خپلوانو ته یې بیان کړي او چې خبر شي چې په کور کې څوک دا خبره کوي چې کوډګر لزم یا جادوګر لزم یا داسې مولوي صاحب لزمه اگر که د دم نوم وله ورکوي او تا ته ریکارډ معلوم دی چې د دا عقیده صحیح نه ده د دم غیر شرعي دی نو خپلې زنانه راټینګې کوي خپل کشران مشران راټینګ کوي خپل کورونه مه تباه کوئ زمونږ دا کورونه به هله په امن او امان کې شي چې کله موږ دا عقیده د کور هر فرد ته وښایو
بیا به څوک کوډو له لاړ شي؟ دا کاروبار چې د دې کوډګرو جادوګرانو نجومیانو زموږ په علاقو کې روان دی وجه دا دی چې خلک ولځي، خو که ما ورته دا خلک او دا خپلوان په صحیح عقیده خبرو کړو د دوی کاروبار به نور وچلېږي.